بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما څنګه چې مخکې ذکر کړی د چینل ویډیوز تاسو ته د نبوش آی جی سی او د ډیپلومې په تیاری کې مدد درکولی شي. د نه علاوه په ذاتی طور باندې او د کار په ځایونو کې تاسو ته د خپل ځان د حفاظت کولو باره کې ګایډنس او معلومات درکولی شي. نننی زموږ ویډیو یو ډېر اهم ټاپک باندې دی ته MSDS به مخکې وي، اوس ورته SDS وایي، میټیریل سیفټي ډیټا شیټ یا سیفټي ډیټا شیټ. دا کیمیکلز چې څونه موږ استعمالوو هغې سره راځي. څنګه چې موږ ته پته ده کیمیکلز اکثر تاسو ته پته وي چې کیمیکلز زموږ د ډیلی ژوند د لایف یو خاص حصه ده او څه ناڅه طور طریقې باندې خامخا څه ناڅه کیمیکلز خلک استعمالوي. دا په کاسمیټکس کې هم کیدای شي، کوم چې خلک میک اپ کوي یا مطلب لکه څوک رنګونو کار کوي، پینټس وغیره، څوک د دوایانو کار کوي، په بوټو باندې سپری کوي، یا مطلب لکه هر څه کار چې خو لکه څه ناڅه کیمیکل زموږ په لایف کې ټچي. نو دغه کیمیکلز چې کوم دی بعض ټایم موږ له فایده هم راکوي، خو دا بعض ټایم چې کوم دی زموږ ژوند دپاره او غیر چاپېره چې کوم ځناور دي یا بوټي دي یا په سمندر کې چې کوم فشز میرین لایف وغیره دي، آبي حیات چې کوم دی د دې لپاره ډېر زیات نقصان ده کیدای شي. دې کې بعضې کیمیکلز داسې چې کوم موږ استعمالوو د هغې اثر ډېر زیات زر ظاهریږي، مطلب دا ډېر زیات زر اکیوټي او موږ ته پته لګي چې یاره دې څه دغه کیدای شي، لکه مطلب مختلف تیزابونه یا کلورین یا امونیا، دې اثر چې کوم دی زهریله اثر ډېر زر سړي ته ښکاري. بعضې کیمیکلز داسې چې هغه ډېر په لږ مقدار کې یا ایون که په ډېر مقدار کې وي خو د هغې اثر ډېر موده پس خلکو ته ښکاري، د هغې کرانیک افیکټ وي، لکه کارسینوژن یې نه کینسر هم کیدای شي یا نور څه هیلث افیکټس چې کوم دی د هغې نه جوړېدی شي. دې باره کې ډېر زیات معلومات د اوشا په ویب سایټ باندې دي او HCU کې دې له ځان له یو بېله ټرمینالوژي په انګلینډ کې استعمالیږي، یونایټډ کینګډم کې کاش COSHH ورته وایي، دا ورته استعمالیږي. نو دا COSHH کاش دی چې کوم دی یو لا یا ریګولیشن جوړ کړی دی، کنټرول آف سبسټانسز هیزرډس ټو هیلث، چې کوم څیزونه د هیلث دپاره نقصان دی هغې به څنګه کنټرول کوي. نو د هغې د دې کیمیکلز د کنټرول لپاره یو ډېر اهم څیز استعمالیږي چې هغې ته مونږ SDS یا MSDS وایو. دا څه شی دی؟ دا SDS یا MSDS چې کوم دی دا هر کیمیکل سره یو کاغذ راځي. تاسو به لیدلي اکثر چې دوایانو ډبې مونږ کولاو کړو هغې کې دننه یو پرچي پرته وي او په یې باندې په ډیټیل کې دا دوای باره کې لیکلي چې دا د څه دپاره ده او د څه دپاره نه ده او څونه به یې استعمالوې. او دغه شان مشین سره هم کاغذونه راځي. داسې هر یو کیمیکل سره چې کوم دی یو کاغذ ضروري وي، د کاغذ نوم MSDS یا SDS دی، نن سبا ورته SDS وایي، سیفټي ډیټا شیټ. په دې سیفټي ډیټا شیټ کې چې کوم دی 14 قسمه معلومات دي. مونږ به هغه یو یو وایو چې یاره مطلب لکه په دې کې څه معلومات لیکلي او دا ولې ضروري وي. ټولو نه اول خو چې کوم دی په سیکشن 1 کې 14 سیکشن دي، څنګه چې ما تاسو ته ووایي. په سیکشن 1 کې به د کیمیکل آیډنټیفایر د دې یو نوم به لیکلی شوي چې یاره دې کیمیکل ته څه نوم لي، د دې سپلایر څوک دی، خرڅوي څوک، او دې استعمال څه دی. مطلب دا دی لکه اوس که تاسو چېرته کې یو صرف الی، مثلا صرف یو کیمیکل دی یا یو شیمپو د ګاډو وینځلو لپاره الی، نو په هغې کې به د هغه شیمپو نوم لیکلی، د هغې سپلایر نوم او ایډرس به یې لیکلي چې دا څوک خرڅوي په دې ملک کې، د دې کمپني څوک ته او دا د څه استعمال لپاره دی، هغه استعمال به یې درته لیکلي. بیا راشو سیکشن 2 ته. سیکشن 2 کې به چې کوم دی د دې هیزرډز او کنټرول به یې لیکلي چې مطلب لکه دې نه تاسو ته عام خطرې څه کیدی شي. مطلب دا دی چې یاره بعضې کیمیکلز مثلا دې ته اور لګېدی شي، کمبسټیبلز دي یا فلیمیبلز دي، او دې سره پریکاشنري سټیټمنټس به یې لیکلي چې یاره دې سره به احتیاطي تدابیر تاسو څه الی، لکه ډایرکټ انور رڼا ته مه ږدئ، د اور نه یې بچ کوئ یا د ماشومانو نه لرې ږدئ، او داسې معلومات به یې په سیکشن نمبر 2 کې لیکلي. دا زه تاسو ته مختصر غوندې کې وایم، دې کې نور ډېر ډیټیل معلومات دي، خو زه یم چې دا ویډیو شارټ شي، تاسو صرف د SDS د 14 سیکشنونو خبر شي. سیکشن نمبر 3 کې یا 3 نمبر سیکشن کې به د د کمپوزیشن باره کې انفارمیشن، چې مطلب دا دی په دې کې چې دا یو کیمیکل دی، یو کمپاوند دی، د فارمولا نوم یا څه نمبر کې لیکلي یا به یې درته ویلي، او یا به چې کوم دی د هغې که فار اګزامپل مکسچر وي نو چې په دې کې کم کم 2-3 کیمیکلز استعمال شوي دي نو د هغه ټولو ډیټیل وایي. سیکشن نمبر 4 کې به د فرست ایډ میجرز تاسو ته لیکلی شوي چې مطلب دا دی که دا ستا د یو انسان
بدن سره ولګي یا په ساه کې تیر کړي یا یې وخوري یا یې وڅکي یا سترګو سره ولګي نو څه فرسټ ایډ تدابیر به چې کوم دی هغه علي. سیکشن نمبر 5 کې فایر فایټینګ میجرز لیکلي چې مطلب یې لکه تاسو یو ځای کې کیمیکل ایښي هلته اور ولګي نو چې کوم خلک اور مړ کولو له راشي فایر فایټرز سیول ډیفنس والا یا زموږ 1122 دي نو چې هغوی دپاره په هغې کې څه پریکاشنز اخیستل دي ځکه چې بعضې کیمیکلز ته چې اور ولګي نو هغه نور خطرناک شي یا دماغه کوي یا مطلب یې لکه د هغې لوګې د اوریجنل کیمیکلز نه ډېر زیات خطرناک دي. سیکشن نمبر 6 کې چې کوم دی د اکسیډنټل ریلیز میجرز دي مطلب دا دی دا کیمیکل تاسو نه توی شو په خطا کې توی شو دا به تاسو واپس راغونډوئ څنګه دا کیمیکلز به واپس څنګه راغونډوئ د دې د سپل د کنټرول څه طریقه ده او مطلب دا دی لکه دا نالو ته لاړ نه شي یا ځمکې سره ونه لګي یا اوبو ته لاړ نه شي نو د دې د واپس راغونډولو ځان له طریقې دی پکې لیکلي. سیکشن نمبر 7 کې هینډلنګ او سټوریج باره کې چې مطلب لکه دا به تاسو سټور کوئ څنګه هینډل کوئ به یې څنګه یو ځای نه به یې بل ځای ته په خپلې کمنۍ کې دننه وړئ څنګه یو لوښي نه به یې بل ته څنګه اړوئ یو کنټینر نه به یې بل ته څنګه اړوئ دې باره کې ډیټیلي. سیکشن نمبر 8 کې ایکسپوژر لیمټ خولي چې مطلب دا دی هر کیمیکل سره خپل اپر ایکسپوژر لیمټ لوور ایکسپوژر لیمټس راځي دا رنګ ایکسپلوزیو لیمټس هم راځي په دې باندې زه به یو ویډیو کوم بیله نو مطلب چې لکه څونه کیمیکلز ته تاسو ایکسپوز کېدی شي مطلب لکه څونه ځل پکې ساه اخیستی شئ یا مطلب څونه ګنټې سره کار کولی شئ دا ایکسپوژر لیمټ یو دې نه علاوه پی پي ایز پکې هم ویلي چې مطلب څنګه قسمه ګلوز یا چشمې ګاګلز یا څه به تاسو اچوئ. سیکشن نمبر 9 کې د هغې فزیکل اینډ کیمیکل پراپرټیز ویلي چې مطلب دا دی د رنګ څنګه دی سمیل یې څنګه دی پی ایچ به یې صحیح میلټینګ پوینټ یې څه دی بوایلینګ پوینټ یې څه دی فلیش پوینټ یې څه دی داسې مختلف فزیکل او کیمیکل پراپرټیز یې دغه کیمیکل په سیکشن نمبر 9 د ایس ډي ایس کې لیکلي. د ایس ډي ایس په سیکشن نمبر 10 کې د هغې سټیبلیټي او ریاکټیویټي لیکلي چې مطلب بعضې کیمیکلز داسې چې هغه معمولي روم ټمپریچر باندې هم چې کوم دی انسټیبل نه وي لکه اوریجنل کیمیکل ډي کمپوز شي او هغې نه نور دوه کیمیکلز جوړ شي یا مطلب دا دی چې بعضې کیمیکل داسې چې ډېر زیات ریاکټیو وي ډېر زیات بل شي سره ریاکشن کولی شي نو د هغې سټیبلیټي او ریاکټیویټي باره کې انفارمیشن وي. د ایس ډي ایس په سیکشن نمبر 11 کې ټاکسیکالوجي باره کې د دې چې دا څونه زهریله دی د هغې باره کې انفارمیشن وي چې یاره د دې اکیوټ دي که کرانک بیماریان جوړوي چې دا زر بیماري جوړوي که ډېر ساعت پس جوړوي او مطلب دا دی د دې زهریله اثرات څه دي په که فار ایگزامپل څوک یې اوسکي یا څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو یا سکن بدن سره ولګي یا څوک په ساه کې راکاږي یا چې کوم دی سترګو سره کنټیکټ وي نو یې به صحیح. سیکشن نمبر 12 دا نان مینډیټري دی مطلب دا کېدیم شي او نیم شي لیکلی په ایس ډي ایس کې ایکولاجیکل انفارمیشن وي چې یاره دې کیمیکل په بوټو باندې په ځناورو باندې میرین لایف او انوایرمنټ وغیره باندې څه اثر دی. د ایس ډي ایس سیکشن نمبر 13 کې ډسپوزل میتھډز لیکلي چې مطلب لکه تاسو سره څه کیمیکل زیاتي پاتې شي یا ایکسپایر شي دا به واپس ډسپوز کوئ څنګه. سیکشن نمبر 14 هم نان مینډیټري دی ضروري نه چې دا وي. ټرانسپورټ انفارمیشن چې مطلب لکه دا سمندري جهاز کې به څنګه وړئ هوایي جهاز کې ریل کې روډ باندې د دې لپاره څه دغه دی پریکاشنري میجرز دي. سیکشن نمبر 15 هم نان مینډیټري دی ضروري نه چې وي پکې څه ریګولیټري انفارمیشن مطلب لکه بعضې کیمیکلز داسې چې خاص یو قانون دی لپاره بیل جوړ شي په بعضې ملکونو کې نو که داسې قانون دی باره کې نو هغه به پای کې مینشن وي. سیکشن نمبر 16 کې ادر انفارمیشن د ایس ډي ایس باره کې خپلي چې دا کوم ځای کې لیکلی شوی دی کله لیکلی شوی دی 7 نمبر ریویژن دی او دوباره به کله ریوایز کیږي. نو دا د ایس ډي ایس 16 پارټس ما تاسو ته ووایي دا تقریبا هر کیمیکل سره راځي او د امپلایر یا کمې کمپنیانې چې دا کیمیکلز یوز کوي د دپاره دا ضروري ده چې دا ایس ډي ایس ای سره په سټور کې پروت وي او کم خلک چې هغه استعمالوي د اویلیبل وي او هغه خلک یې پرې پوه کړی شوي په ایس ډي ایس باندې چې یاره مطلب لکه دې کیمیکلز نه دا خطرې دي داسې به ځان بچ کوي دا ټول ډیټیل به خپل ورکرانو ته وایي. دا انفارمیشن زموږ خپل ورکرانو له په انډکشن ټریننګ ټول باکس ټاک کې ورکو او زموږ چې کوم یونینز دي مختلفو ورکرانو یا پریشر ګروپس دي یا داسې لابینګ وکړي چې یاره زموږ ګورنمنټس لوکل ګورنمنټس او زموږ
لیډران چې کوم دی دا سیزونه ضروري کي چې ټولو خلکو زندگی بچي واړه واړه امپروومنټ چې راځي نو ټوټل سیسټم ملک او حالات به ښه کېږي. د دې باره کې د ایچ ای سی ساینس هم لګولی شئ سایډ باندې او د دې سیفټي باره کې که نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل باندې به تاسو کتی شئ. شیر سبسکرایب او لایک یې کوئ. که څه غلطي پکې شوي یا څه نوي ویډیو کتل غواړئ باندې کمنټ وکئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله اصل حفاظت کولو والا دی. الله په امان. السلام علیکم.